د هغه په جواب کې وایم لمونځ کوونکي پر څلور قسمه دي. اول عوام، دوهم خواص، دریم اخص الخواص، څلورم مقربین. خو زه به هغه طریقه درته بیان کم چې د هغه په عملي کولو سره عام خلک، هغه چې په دنیوي مصروفیتو او خیالاتو ډیر مشغول او مبتلا دي، وکولای شي چې خپل منځونه په خشوع او حضور قلب سره ادا کړي. ورونو دا خو درته معلومه سوه چې لمونځ داسې یو عبادت دی چې نور ټول عبادتونه پکښې موجود دي، چې د هغو د جملې څخه د جهاد عبادت هم په لمانځه کې موجود وو. نو د عامو خلقو په لمانځه کې د نفس او شیطان سره جهاد موجود دی، چې دغه نفس او شیطان په لمانځه کې د وسوسو او اندېښنو سبب ګرځي. نو کم وخت چې یو لمونځ کوونکی د لمانځه د ادا کولو اراده وکړي، اول باید د دغه جهاد دپاره اسلامي لباس او اسلامي اسلحه په ښه غور سره آماده کړي. یو څوک به وایي اسلامي لباس او اسلامي اسلحه څه شي دي؟ ورونو اسلامي لباس اولا د ږیرې پرېښول دي، لکه څرنګه چې د اشعة اللمعات په کتاب کې ذکر شوي دي، او د یوې قبضې پر اندازه د ږیرې پرېښول واجب دي. دوهم د سر ویښتان یا به ټوله خرول سوي یا ماشین سوي وي، یا به د ټوله سر ویښتان د څڼو پر قسم د غوږو تر نرمۍ پورې وي. د سر داسې جوړول لکه چې د نن ورځې موډ دی، دا به هیڅکله نه وي. دریم د نر دپاره پایڅې یا کمیس به تر بجلکو لوړ وي. څلورم وریښمین کالی به نه وي اغوستی، البته دا د نر دپاره. او ښځه به د لمانځه دپاره داسې لباس اغوندي چې په هغه کې بدن یا د سر ویښتان نه شي ښکاره. نو که یو چا دغه شرعي او اسلامي لباس نو اغوستی، د هغه دپاره په دغه جنگ او جهاد کې د دشمن د حملو څخه د ځان ساتل ډیر مشکل دي، ځکه چې هغه د شروع څخه لا مخالفه لباس اغوستی وي، په شیطاني ډله کې داخل سوی دی، نو به خود د جنگ خساره قبلوي. لکه څرنګه چې الله عز وجل فرمایي الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یعنی خبر اوسی بشکه چې د شیطان ډله، د شیطان تابعین، دوی دي تاوانیان. په دغه شرعي او اسلامي لباس کې د الله خاصه توجه ودته وي، چې دغه الهي توجه د کومک، نصرت او لوړتیا سبب ګرځي. لکه څرنګه چې الله عز وجل فرمایي الا ان حزب الله هم المفلحون، یعنی خبر اوسی بشکه چې د الله جل جلاله ډله هم دوی دي کامیاب. ورونو دغه د لباس او شکل و تغییر ته په عادي او معمولی نظر سره مګوري، ځکه اولین شی چې د قهر یا مهرباني سبب ګرځي او د اقبال یا اعراض باعث ګرځي، هغه دغه شکل او لباس. دا خو د جهاد دپاره اسلامي لباسو